یو عالم نه چا تپوس وکړو یاره جي په دې ورځو کې اوس وی خلکو خو سمې توبې وکاږلې وی رمضان المبارک میاشت ده او وی تسبیح م راغیست استغفار مو حالات نه ټیک کېږي کرونا نه ختمېږي وبۍ امراض نه ټیک کېږي وی د دې وجه او سبب څه دی ابوذر ورته په جواب کې وفرمایل ویل چې د دې وجه او سبب دا دی چې خلک توبې وکاږي او ګناهونه نه پرېږدي انسان په تسبیح وایي استغفر الله استغفر الله واتوب الیه واتوب الیه دا ضایع کېږي نه دا ذکر دی بس اجر او ثواب پې ملاوي توبه او استغفار کوم فضیلتونه چې دي اخو اله دي چې ته په ګناه پیمانه شي پرېږدي ګناه اراده وکړي چې آینده به ګناه نه کومه نو دا څنګه توبه او استغفار دی ما او داسې څوک پیدا نه کړو خفه کېږئ نه په دې رمضان المبارک کې دې وبایي مرضونو کې چې ګیره پرېږدي چې هلکه وبایي امراض دي خلک مري ځوانان هم مري بوډاګان هم مري نارینه مري او زنانه مري داسې زنانه مې پیدا نه کړم چې هغه وایي بلکل 100% شریف پرده خپله زندګۍ کې راولم ځکه چې وبایي امراض راغلي داسې څوک مې پیدا نه کړو چې هغه وایي چې هلکه خلک مري وبا ده د ترور ځمکه د راسه دا ځمکې حواله کړم د خان ځمکه د حوالې کړمه د ترور ځمکه را سره ده دا حواله کړم پردې حق حواله کړم داسې څوک هم موږ پیدا نه کړو او دا خو ډېرې لرې لرې خبرې دي چې رشوتونه خلک پرېږدي حرامخورۍ پرېږدي تاسو یقین وکئ برید چا واړه نه کړو ګیره چا غټه نه کړه علماو ستړي شولو په دې وبایي امراضو کې 100 جنازې په هفته کې کوي 500 چا اوچته نه کړه نو داسې توبو سره کار نه کېږي ښه توبه اصل او حقیقي هغه ده چې د عمل په ذریعې سزا اخر شي ته ګناه پرېږده او ټیک شه په ژبه وایم هم چې زما توبه ده دا توبه قابل قبول او که دا غوږونه د ځان نه راکاږي لاسونه غوږونو لوړی چې توبه او توبه او توبه او نور د ګناه کارونه پرېږدي نه نو دا توبه توبې ته محتاجه ده د استغفار له بل استغفار پکار دی هغې له بل استغفار پکار دی ګناهونه پرېږدو الله سره روغ او جوړ وکړو نظام به انشاءالله ټول ټیک شي که جسمونه هم خراب شولو مریضان شو خدای مکه مړه شولو خو چې روحونه هم سلامت پاتې شو نو ګټه هم وکړه هسې نه جسمونه هم راله مرضونه تباه کړي ستړي هم شو پیمان هم نه شو په ګناهونو باندې او روح هم ستړی او غمزده د دې کائنات نه لاړ شي د دې نه بیا بل غټ نقصان او ضرر نشته الله دې زموږ په حالت باندې رحم وکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین او د دې ټولو خبرو د حصول یو زبردست ذریعه اعتکاف دی رمضان المبارک کې زنانه خپلو کورونو کې نارینه په جماعتونو کې د علماو نه مسلې زده کو د شریعت په حدودو کې دننه په جماعتونو کې اعتکافونه وکړو دا د دې اوقاتو د قیمتي کېدو د ټولو نه مستحکمه مدرسه او مضبوط نظام دی الله دې موږ ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي امین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه اجمعین گناهونه معاف کې منگ ناراضی شي آفاتو مصیبتونو پریشانو غمونو تکلیفونو وبایي امراضونو محفوظ او بچو ساتي دا کم خلق پی وفات شو د شهادت درجه نصیب کی کم مریضان پراته دي یا الله د خپل خلی لاړې دارو کې یا الله د دې رمضان المبارک د خیرونو د برکتونو د برکاته علم اسلام کې امن سکون راحت خوشحالی یا الله قائم او دائم وساتي د عبادتو نم یا الله ما محروم کې او یا الله دا غمونه تکلیفونه مصیبتونه او پریشانی که زمونږ د رفع درجات د پار راغلي یا الله بغیر د امتحانونو درجات بلند کې یا الله موږ د امتحانونو لایق او مستحق نه ډېر کمزوري ډېر بیکاری بظاهر خو یا الله ستا بندگانی نور د ګناهونو نه ډکي یا الله په موږ باندې خپل خصوصي فضل او کرم وکړي او یا الله د پیغمبر علیه السلام د مبارک ذات د خاطره بغیر د استحقاق خپل اولیاء نیکان صالحان جوړ کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آله وصحبه اذان کی